د کرونا ناروغۍ د خپرېدو اوازو او ترڅنګ د تورخم لوی لارې تړل کېدو جلال آباد کې د توکو نرخونه لوړ کړي. ځایي میشت وایي تر پخوا د هر ډول توکو وړو غوړو وریجو لوبیا چای او داسې نورو اړینو خوراکي توکو په بیو کې بې کچې زیات لوړوالی راغلی چې خلک یې د پیرلو توان نه لري. دوی له حکومتي مسؤلینو د نرخونو د کنټرول او د خوراکي توکو د بیو په راټیټولو کې د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. زه راغلی یم د بازار ته او د دې تورخم د لارې د بندېدو سره چې نن د بازار کې وګرځېدم زه سودا پسې راغلی یم خو چې سودا بیه کوم هر شی 100 روپۍ په من کې جګ شوي دي. اوس اوړه دي مخکې په 1,500 روپۍ و 1400 روپۍ به و بوجۍ اوس نه ده اوس نن 2200 روپۍ بوجۍ شوله. همداسې غوړي چای بوره میوه ټول دکاندارانو ډېره بې انصافي شروع کړې ده. زه غواړم د حکومت نه دا غواړم چې دا نرخونه کنټرول کړي. نرخونه ډېر جګ دي او بیې ډېرې لوړې دي. د ښاروالۍ نه دا درخواست کوو چې دا نرخونه کنټرول کړي. ویروس تر اوسه په هرات کې د نرخونه په جلال آباد کې جګ کړي دي. ځایي مدني فعالان هم په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي اندېښمن کړي او په یاده برخه کې له اړونده مسؤلینو د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په دې ښار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ځای نه و. یو تعداد خلک چې پیسې لري او په خدای باندې عقیده نه لري د یو بورې وړو په ځای 15 بورې اخیسته او زموږ یو تعداد تجاران دي چې همدا اوس ګورئ لاره نن بنده شوې ده د تورخم او دا نور لارې تر اوسه بندې شوي نه دي. دا مالونه نن نه دي راغلي پرون نه دي راغلي 2 میاشت کېږي چې راغلي. هر شي او سره په زرهاو بورې وړو پراته دي په زرهاو ټیمه غوړي پراته دي. نو دوی په دغه 2 ورځو کې $2 هر شی خېژولی ده. دي نرخونه یو دوچنده کړي دي. ښاروال نه مو دا هیله ده د لوړپوړو چارواکو څخه ولایتي ادارې څخه ولایت مقام څخه مو دا هیله ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي د خلکو ستونزې واوري. هر څه دوچنده شوي دي درې چنده شوي دي. د غریب سړي خو هېڅ وسه ورته نه کېږي. بلخوا د اصنافو او کسبګرو ادارې مسؤلین تر یوه بریده یاده ستونزه مني او د حل په برخه کې د هلو ځلو د ترسره کېدو د ډاډ ترڅنګ له حکومته غواړي چې ګاونډیو هیوادونو سره دي د یادې ستونزې د حل په پار د ترانزیتي لارو د پرانیستل کېدو هڅه ترسره کړي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین هم د نرخونو په کنټرول کې جدیت ښایي او ولس ته په یاده برخه کې د لا هڅو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي. ګټه مد نظر ونیسي او دغه ولس بیچاره غریب د متضرر شي او د دوی وسه ونه شي. د دوی نه مې هیله هم دا دی چې باید نرخونه په عادلانه شکل باندې دوی خپل نرخونه کنټرول کړي تر څو عام خلک متضرر نشي. عام خلکو نه هم زما هیله دا دی که د هغوی څومره ضرورت دي د خپل قدر ضرورت په هغه ویسي. د خلکو تشویشونه چې تر کوم حده پورې دي د هغې ته باید اطمینان موږ ورکړو. موږ پرون او نن ورځ په ښار کې د بیلابیلو سرایګانو نه ګودامونو نه او شرکتونو نه لیدنه کړې ده. نرخونه د یو څو خوراکي توکو چې یوازې غوړي بوره او اوړه دي د هغې په نرخونو کې کم تغییر راغلی دی چې د یو بشکې غوړیو په نرخ کې 40 افغانۍ. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار ولایت چارواکو وویل دوشنبه د روانې میلادي میاشتې په 14مه نیټه د پاکستان هیواد د تورخم د لوی لارې په ګډون د افغانستان سره ټولې لوی لارې د هر ډول مسافرینو او باروړونکو موټرو پر مخ د کرونا ناروغۍ څخه د مخنیوي په موخه د تدابیرو په لړ کې وتړلې.